دا کنه دا مونږ او داس نه دا د مور پلار نه پرمان الواد والله قسم پخته ټوکی در سر نه خو دا د مور پلار هزار دی خبر چو دا نورې ستاره نشته پتا کې د یو شي کمې هم نشته دی ستا دا یو سترګه د کروڑونو روپو نه دا زه نشم پیدا کولی ښه دا یو سترګه دی اوس بس صرف وجه دغه ده د مور پلار خبره دی ده تا نه مور پلار خپئ اړو مخې نه ورنغې مړ وای چې د کله نه افغانستان میچ ګټلی دی دا یو کال وشو په میچ ګټلو پسې مې دا سترګې راووتلي د ځمکې تل ته یې کوز کړو افغانستانه یاره ته دوا وکړو یاره باندې میچ بیله چې ښې ورځې هم شروع شي یعنې زموږ د دې نه خو همداسې خرې جوړې کړي دي خرې زموږ کلاړین خرې دي کرکټران نه دي 120 رن زموږ کړل څونه چوپه تاسو شه کور او سارام ورانه شه بېغیرتو زه وایم چې تیلې درته ووامه خو دې کور وران کا لکه دې ځوان هم سړی اوسېږي بېغیرت نن دې خوب نه دی کړی نه نن مې خوب نه دی کړی دی مې د پاکستان د ټیم د لاسه خوب نه دی کړی چې په 120 بال باندې 120 رن نشي کولی نو دا زما را کسه کوي اره بړوا زمون چې په 120 بال باندې دی 120 رن نه کوي سپین نه لانو دا لسره د سړي زامن دي نه مړه بوډاګی ډېر خفه کړی دی ما ورته بېګانه ټمبان کم ځمکه ځای نه ورکوي ګرځي خو نه دی اوده شوی زه چې اوس سهار راووتم اوس 4 بجې دي دی اوس میخ دی وایي چې د ډېر زیات خفه کړم بیا ستا څه خیال دی د دې په باره کې اخوا که بیا راته چاره پاکستان د ټیم نوم په خوله واغه په هغه سړی به مې په دې ځای کې وجلی یا الله توبه دیو چې ماله په 120 بال باندې 120 رن نه کوي نو د دې نه کول ولې نه شروع کوي زه خیر دی مړه زموږ په نصیب کې به دغه وه خیال دی دیو رنز یې نه دی کړی زما قسم دی زما دماغ ورته شاړ دي دماغ ورته شاړ دي او دا ویډیو د پاکستان کلاړیانو ته ورسوئ ملګرو دا ویډیو د پاکستان کلاړیانو ته ورسوئ او دې بې غیرته کلاړیانو ته ووایئ تاسو چې د انډیا نه میچ وبېله نو قسم دی که بل میچ رانه وګټئ د انډیا غوندې که ټیم نه تاسو میچ وبېلله خدای م غرق او تباه پاکستان هم شرما شل فرمائش کری کمران چوک رئیس خان ہوٹل نا یاسین چرگو والا تہیر چائے والا سجید تنوری نعمت اللہ تنوری اول محمد کوک ریاض ویٹر ان کا سر سینئر ویٹر عامر کڑائی ماسٹر ان نبی اللہ پیڑو والا پروگرام نوم دا چیمپئن ٹیم never afraid of the results. They know just process. English We واورا do that process what we did in the 11 matches and we are the champion inshallah. Okay guys? ټول پښتانه دي او انګلیش ته ضرورت دی اردو ہے अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं انګریزي وسکو एक मोटा हाथी घूमने गया मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा जाल को देखा देख के डरा शाबाशी भैया इंडिया हमला कसम इंडिया वाले ना जडीरिम मा वता महा महकाई वाय पद गुरे या मातार न काही वा माला बतू पगुरी तू पम कार न काही वादा सीधा शाकाराचे पार जाय वरखीजी फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और फलानी टीम जड़ी है फलानी टीम को कैंक कर दे तो हम लोग जो है फाइनल में अच्छा दो यार जितना कोई जितना हो यार। बाबर पिछले मैच को देखते हुए आपको क्या लगता है क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे और यूएसए के मैच के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी डेफिनेटली हमारे पास दो ही ऑप्शन थे पावर ऑफ एआई थी या मुल्क की इकोनॉमी और ऊपर से क्रिकेट तो गेम भी काफिरों की है तो हम ये गेम क्यों खेलें हम तो मुसलमान हैं और जहाँ तक बात है इंडिया के अगेंस्ट तो हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है
हमारा ओपनर आजम खान आएगा और पूरे आजम खान ते बर्गर और गुजार को बड़ा शॉट मारेगा। दामू पेजन दो दाग दे वही मारो मुझे मारो मारो भैया दाग दे मैच इतनी दूर थे, हमने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली, हमने डिनर की बुकिंग कर ली थी, हमने पार्टी का इंतजाम कर दिया था और उसके बाद हमारे हाथों में गेम थी, हमसे छीन ली, हाय हाय हमसे गेम छीन राला आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। وکټ ته مطابق اول چې کله ز خپل نورمالي ما چې کوم پلاني راشد یو دوه بل کوم هغه نه ماته اندازه راشد خبره واوري بیا رقم راځي که چیرته ما د لیک سوی. سپورټ ملاویږي لیک سپورټ راته ښکاری نو کوشش کوم چې وکټ واخلم ټیم لپاره بریک ثرو وکړم نو هغه چې اول بال ما وکړ ما ته ښکاره شي په دې سوینګ کېږي نو لیکن په اټیک وکړ په هغه چې ما ته ښه فایده یې راکړه او په آخره کې چې کتل سلو ون ډېر ښه کېده هغه مې ټرای کړ دغه زموږ پلان و چې کامیاب شي ये देख लो ये है इनकी ट्रेनिंग। किसी यूएसए वाले प्लेयर को देखा तुमने इस तरीके से टांगे ऊपर खड़ी कर रखी हो? कितनी रिस्की ट्रेनिंग कर रहे हैं, फौजी ट्रेनिंग। नहीं तुम खुद बताओ यार, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, जहाज जा रहा है, अगर ऊपर से कोई नुकीली चीज गिर गई तो मेरी बबरो उल्टी उल्टी हरकतें कर रही है, ये मेरी बबरो ही पड़ी हुई है उधर। अमाद भाई कल के मैच के लिए होपफुल है? कल मैच है। मैं गिरा होया बंदा जमा اماد صاحب خبر هم نه دی چې میچ لرو که نه لرو. په هر صورت خدای دې وکړي چې یو شیبه مو خندلي وي، ساعت مو تېر شوی وي. واقعا هم د ورلډ کپ د افغانانو دپاره ډېره خوشحالي او خندا راوړله د ځان سره، او پوهېږئ چې ولې خوشحالي راوړله، ولې موږ ډېر وخندله. یو خو افغانستان 2 میچونه ګټلي دي او چا بایللي دي، ځینو بایللي دي. نو وروسته نور هم د خندا شیبې را روانې دي، ښایسته ښایسته میمز دي، هغه به راخلو او دلته به پرې ریاکشن کوو، خاندو به، یو ځای کوو به. نو که ویډیو هم در خوښه شوې وي نو یو لایک خو زموږ حق کېږي، یو لایک ورکړئ دې ویډیو ته، او که چینل ته اول ځل راغلي نو دا زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور هم داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې وګورئ. نو کامیابي مو غواړم، ښه چارې ښه وخت.